أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. مونږ دغه خلکو ته له داسې کتاب سره راغلي یو چې هغه مو د علم په اساس تشریح کړی دی. د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او رحمت دی. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اوس نو آیا دا خلق لدی پرته کومې بلې خبرې ته سترګې په لار دي چې هغه عاقبت سره مخامخ شي چې دا کتاب د هغه خبر ورکوي. په کومه ورځ چې له هغه عاقبت سره مخامخ شي نو چا چې مخکې هغه له یاده ویستلی وو هماغه خلک به ووایي چې په رښتیا سره زموږ د پروردګار پیغمبران له حق سره راغلي. نو آیا اوس به زمونږ لپاره کوم سپارښتګر وي چې زمونږ په باب سپارښت وکړي یا مونږ دوهم ځل بیرته ولېږل شو تر څو د هغه څه په ځای چې مونږ پخوا کول اوس په بل ډول کار وکړو. هغوی په خپل ځانونه زیانمن کړل او کوم دروغ چې هغوی تړل هغه ټول ورڅخه ورک شول. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. په حقیقت کې ستاسو رب همغه الله دی چې هغه اسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل. بیا د خپل پاچاهۍ پر تخت باندې جلوګر شو. شپه په ورځ باندې خوروي او بیا ورځ په شپې پسې په منډه راځي. لمر او سپوږمۍ او ستوري پیدا کړل. ټول د هغه د امر تابع دي. خبردار اوسئ د همغه هستونه ده او د همغه حکومت ده. لوی د الله لره د ټولو نړیوالو مالک او پروردګار ده. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. خپل رب وبلئ په زارۍ او په پټه پټه دا یقیني ده چې هغه له حده تیری کوونکي نه خوښوي. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. زمکه کې فساد مراوړي چې کله په هغه کې اصلاحات راغلي او همغه خدای له ویری او امید سره وبلئ. په یقیني توګه د الله رحمت نیکانو ته نږدې دی. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. او همغه الله ذات چې بادونه د خپل رحمت مخکې زیری ورکوونکی لیږي. بیا چې کله هغوی له اوبو څخه درنې شوې وریځې راالوزوي نو هغه د کومې مړې ځمکې په لوري خوځوي او هلته د باران په ورولو له همغې مړې ځمکې نه رنګارنګ میوې راباسي. وګورئ په دې ډول مونږ مړي د مرګ له حالت نه راباسو
پکار ده چې تاسې له دې کتنې څخه درس واخلئ. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. کومه ځمکه چې ښه وي هغه د خپل پروردګار په امر سره ښې میوې دانې راوړي او کومه کرونده چې ناکاره وي له هغې څخه له بابیزه یعنې بیکاره حاصلاتو نه پرته نور څه نه راوځي. په دې توګه موږ د هغو خلکو لپاره بیا نښانې وړاندې کوو چې شکر ویستونکي. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. مون نوح د هغه د قوم لوري ته ولېږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ له هغه پرته ستاسې هیڅ بل خدای نشته. زه پر تاسې باندې د یوې هیبتناکې ورځې له عذابه ویریږم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. د هغه د قوم مشرانو ځواب ورکړ موږ ته خو داسې ښکاري چې ته په څرګنده ګمراهۍ کې اخته یې. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ویل زما قومه زه په کومه ګمراهۍ کې نه یم اخته شوی بلکې زه د رب العالمین پیغمبر یم. تاسې ته د خپل رب پیغامونه رسوم. ستاسې خیر غوښتونکی یم او ما ته د الله له لوري د هغه څه معلومات راکړی شوي چې تاسې ته نه دي معلوم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. تاسې په دې خبره حیران شوي چې تاسې ته په خپله ستاسې د قوم نه د یو سړي په وسیله ستاسې د رب یادونه راغله تر څو چې ستاسې پاملرنه راواړوي او تاسې له انحراف نه ځان وژغورئ او پر تاسې رحم وشي. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. خو هغوی هغه دروغجن وګاڼه. په پای کې موږ هغه او د هغه ملګرو ته په یو بیړۍ کې نجات ورکړ او هغه خلک مو غرق کړل چې هغوی زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي وو. په باوري توګه هغوی ړانده. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. او د عادیانو لوري ته موږ د هغو ورور هود ولېږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ له هغه پرته ستاسې هیڅ بل کوم خدای نشته نو آیا نه ویریږئ؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. د هغه د قوم مشرانو چې د هغه د خبرې له منلو څخه انکار کوو په ځواب کې وویل مونږ خو تا په ناپوهۍ کې اخته ګڼو او زمونږ دا ګمان دی چې ته دروغجن یې. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. هغه وویل ای زما قومه زه په ناپوهۍ کې اخته نه یم بلکې زه د رب العالمین پیغمبر یم. تاسې ته د خپل رب پیغامونه رسوم او ستاسې خواخوږی یم چې ډاډینه ورباندې کیدی شي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.